ستاسو هره ګړۍ تازه، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او نړیوال خبرونه د AFG نیوز د چینل له لارې کتلی شئ. سلام، ستړي مه شئ. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، ستاسې پام راړم د دې ساعت مهمو او تازه خبرونو ته. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د القاعده ډلې اوسنی مشر ایمان الظواهري په یوه ډرون حمله کې وژل شوی دی. د بشرپاله مرستو په لړ کې نن افغانستان ته د 40 میلیونو ډالرو کڅوړه راورسېده. په تیرو 4 ورځو کې افغانستان ته له ایرانه 2743 افغانان راستانه شوي دي. له پوهنتونه فارغ خو مګر بې ګټې. په پاکستان کې یوه نظامي چورلکه نادرکه شوې ده. په کلیفورنیا کې اور اوس هم په شدت سره روان دی. اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکې ولسمشر جو بایډن ویلي د په امر امریکې په کابل کې کامیاب عملیات کړي دي او القاعده ډلې اوسنی مشر ایمان الظواهري په یو ډرون برید کې وژلی دی. څېړونکي وایي په کابل کې د القاعده مشر وژنه به د طالبانو د حکومت دپاره په ملکي او نړیواله کچه نور مشکلات سیوا کړي. څېړونکي خبریال طاهر خان وایي یو خو په دغه پیښه کې د طالبانو رسمي بیان ته کتل دي چې دوی پرې څه وایي، خو طالبانو دپاره به دا چیلنج وي ځکه چې ایمان الظواهري د القاعده مشر و. امریکې ته مطلوب و، امریکې پرې ډېر تورونه لګولي دي. ظواهري په وروستي ځل د 2001 کال د اکتوبر میاشت کې افغانستان سویل ختیځ خوست ولایت کې لیدل شوی. هغه مهال امریکا د طالبانو د حکومت پر ضد پراخ بریدونه پیل کړي وو. ظواهري هغه مهال د افغانستان او پاکستان په سرحدي غرنیو سیمو کې د خواخوږو قبایلو ملګرو په ملګرتیا پټ کړی شوی و. د بشرپاله مرستو په لړ کې نن افغانستان ته 40 میلیونو ډالرو کڅوړه راورسېده. د افغانستان بانک وایي کابل ته د مرسته کوونکو هیوادونو د بشرپاله مرستو په لړ کې نن د 40 میلیونو امریکایي ډالرو بله نغده کڅوړه راورسېده. دا په روانه اونۍ کې دویمه افغانستان ته راځي او یو سوداګریز بانک ته سپارل کیږي. په تیرو 4 ورځو کې د نیمروز له لارې له ایران څخه 2743 افغانان هیواد ته راستانه شوي دي. د نیمروز د کډوالو چارو ریاست وایي چې په تیرو 4 ورځو کې د ورېښمو پل له لارې له ایران څخه 2743 افغانان هیواد ته راستانه شوي دي. د کونړ یو شمیر هغه ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغ شوي او له کلونو راهیسې وزګار دي له حکومته غواړي چې په دولتي او خصوصي ادارو کې دي د کار زمینه ورته برابره کړي. چارواکي وایي چې په هلمند کې یو ماشوم د تختونکو له منګلو ژغورلی او په تړاو یې 2 تنه نیولي. د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي امنیتي منصوبینو پرون د دغه ولایت په مرکز لښکرګاه کې یو ماشوم د انسان تختونکو له بنده خوشي کړی او په تړاو یې 2 تنه هم نیولي دي. چارواکي وایي په جوزجان کې د الکولي مشروباتو یوه فابریکه کشف او له منځه وړې. د جوزجان د امنیتي قومندانۍ د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مسؤلین وایي چې په شبرغان ښار کې د الکولي مشروباتو یو فابریکه کشف او له منځه وړل شوې ده. په خبره یې د یادې فابریکې په تړاو یو تن هم نیول شوی دی. اوس هم نړیوال خبرونه. د پاکستان نظامي چورلکه نادرکه شوې چې پکې د یو قول اردو قومندان په ګډون 6 افسران سپاره وو. په پاکستان کې چارواکي تاییدوي چې کوټې نه کراچۍ ته د پاکستان پوځ د نظامي چورلکه د 6 لوړ افسرانو سره د لسبیله سیمه کې لادرکه شوي. د جنرال سرفراز په شمور ډګر سید ډګروال، طلحه قومندان امجید، قومندان حنیف او قومندان مدثر پکې نادرکه شوي دي. د کلیفورنیا د ماریپوسا سیمه شمال شرق کې د میډاین ځنګلونو کې لګېدلی اور د کال تر ټولو ستر اور لګېدنه بلل کیږي. د دغه اور له کبله شاوخوا 2000 کورونو باندې برېښنا پرې شوې ده. د اسعارو تبادله او د هوا حالت هم لرو، له موږ سره پاتې شئ. درنو لیدونکو، دا د دې ساعت مهم او کره خبرونه چې ما حمید رحماني درته وړاندې کړ.
درنو لیدونکو که تاسې زموږ AFG نیوز چینل نوي سبسکرایب کړی همدا شیبه زموږ د AFG نیوز چینل سبسکرایب کړئ او تر هر چا ژر ځان خبر کړئ.